أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون. قالوا أضغاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. صدق الله مولانا العظيم. د یوسف علیه السلام واقعا شروع دغه زوی ته موږ خبره رسولې وه چې یوسف علیه السلام باندې کله تهمت ولګېده، باوجود د دې چې د یوسف علیه السلام د براعت چې د دغې واقعې د دغې حالاتو د یوسف علیه السلام سره څه تعلق نشته ده، د هغې باوجود هم یوسف علیه السلام یې جیل ته وچو. بیا یې هغې نه بعد 2 کسان وو چې یو د بادشاه ته به یې مړۍ ورکوله، باورچي وو، او یو ساقي وو، هغه به شراب او اوبه ورکول. دې کې یو کس په خوراک کې زهر ملاو کړي وو، بادشاه ته یې پته ولګېدله، خو دا پته نه وه چې کوم یو دا پکې چا ملاو کړي. دواړه جیل ته وچول. بیا په هغې کې 2 خوبونه ولیدل. یو خوب ولیده چې زه بادشاه ته شراب نه چړ کوم، بل خوب ولیده چې د مو په سر باندې مړی یشي دي او مرغر درومي، د مو د سر نه هغه مړی هغه خوري. تعبیر یې دا وایسته چې په توسې دوی کې به یو ازادیږي او یو به چې د اپړسی کېږي او د هغه سر دا به مرغون خوري. خو یوسف علیه السلام چې د کوم کس متعلق دا علم و یقین و چې دغه به نجات مونده کوي، دا به ازادیږي، هغه ته یې داسې غلي غوندې وویل چې کله آزاد شي بادشاه ته لوړ شي، نو بیا د بادشاه ته دا تذکره وکړه چې داسې جیل کې هم یو بې ګناه پروت ده. دې پوښتنه وکړه جیل ته چې دی اچوله نو دی وزیر خزانه اچوله، قطفیر، دا بادشاه نه و. بادشاه چې و چې د زهر ورته میلاو شوي بیا یې نه بچ شي ته پته ولګېدله، دا ریان ابن ولید و. اوس دغې ریان ابن ولید اصل بادشاه هغه خوب ولیده، خو هغه کس چې کله لوړ و د هغه نه خوب هېر شوی و. ځکه سړی کله په خپلې خوښۍ کې شي بیا بل غم یې نه هېري. بادشاه وینځه وه چې کله په خپله خېټه مړه وه نو پوښتنه یې ونه وکړه بادشاه چې څوک وږي شته که نه وي چې ټول خلک مړه دي، خو چې کله یې دو وږي کړه پوښتنه یې ونه وکړه چې څوک وږي شته که نه وي چې ټول خلک وږي دي. نو درنګې بادشاه اوس خوب ولیده چې 7 غاټې او سربې غو دي، 7 کمزورې غو په ولګېدلې، دغه غاټې سربې غو یې وخوړلې، ختم یې کړې. او درنګې 7 شنه وږي دي، نوره 7 وچ وږي دي، هغه په د شنې وږي باندې اربدل شوي دي، ختم کوي یې لکه چامبل چې په بیره به درته وشي، داسې د وچ وږي دا په د شنې وږي بدل شوي دي. نو بادشاه د خوب معبرینو ته وایي چې د دې به څه مطلب وي، د دې به تعبیر څه وي. هغې ورته وایي چې یاره دا خو ګډ وډ خوبونه دي، خوبونه دي چې د خلک یې زونی کې ویني، څه پته تعبیر معبیر یې نه وي. وی دا هغه خوب ده چې د هغې تعبیر باندې موږ نه پوهېږو، دا ګډ وډ خوبونه دي. هغه کس چې آزاد شوی جیل نه، نو هغه ته فورا یوسف علیه السلام یاد شو چې او په جیل کې خو داسې یو هستی پرتا ده چې هغه موږ ته کوم خوب ښیلی او منو ان هغه شی رښتیا شو. نو فورا یې بادشاه ته وویل چې که مو ته اجازه کوي د دغې خوب تعبیر زه دې تر معلومو یو کس شته ده، چې زر دې کوه. فورا جیل ته لوړو چې یوسف علیه السلام ته ورته وویل چې ایها الصدیق افتنا فی 7 بقرات سمان الی آخره. وی ای رښتونیه کسه، رښتونیه سړی چې موږ ته د مخکې چې کوم خوب بیان کړی هغه شی رښتیا شوی، داسې یو خوب چا لیدلی ده، د دغې خوب به څه تعبیر وي.
قربان شه د پیغمبري اخلاقونه. یوسف علیه السلام اخلاقو ته کسه داسې نه دي چې تو خدای میله سپیره که یا خو ورته روانې دي خوبونې پوښتنې بیا نه کوي چې کله بیا مسله دې ټینګه شوله اوس ورته روانې چې خوب ورته وښیه ای مو چې کوم دې ته ویلي دی مو خال دې چاته ویلو نه 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 ډایرکټ چې دا خوب ته بیانوي شي. یوسف علیه السلام اول د خوب تدبیر ویته شي، تعبیر یې ویته شي، بیا تدبیر ویته شي چې د دغې خوب مطلب دی دا ده چې په توسې باندې بو سو کوله داسې اوه کوله ښه برومونه ورېږي په خپل وقتن فوقتن فصلونه به توسې کروئ، کروندې به کوئ، غلې به جمع کوئ. د هغې نه بعد بیا به در باندې اوه کوله انتهایی که حدسلي شروع شي. یعنی دغه اول دا اوه سربیغو دا تعبیر ده او د اوه وږي شنه دا تعبیر ده د اوې د زرخیزې کلونه چې په دغې اوې کلونه کې به ښه برونونه هم کېږي او ښه فصلونه به هم کېږي. او بیا د اوه کمزورې غو او د اوه وچ وږي دغه تعبیر ده د که حدسلی چې د هغې نه پس ته بیا انتهایی که حدسلي روشي چې کوم څه مو جمع کړي وو، کرلي مو، جمع کړي مو، ذخیره کړي مو، هغه هر څه هم پکې وخورئ، ختم وشي دی نه او خلک په ډېر په مشکلاتو کې مبتلا شي. نو لحاظه د دې تدبیر دغه ده که ځون د مستقبل د حالاتو د مشکلاتو نه بچ کول غواړئ بیا به داسې وکړئ چې ښې کروندې به وکړئ، د عام کلونو په نسبت باندې کروندې ښې ډېرې وکړئ او دارنګې خوراکونو کې هم اعتدال پیدا کړئ. الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه، نفقې خرچې کې میانروي کول دا نیمه زندگی دو. دا نه چې مخکې مې دومره خرچې کولې دومره خرچې مې کولې زه به اوس په هغې نه په ډبل کوم. نه، حالات کمزوري شول، مهنګایي زیاتې شولې، آمدن مې دومره نه ده، لږ به زه په خرچې کې کمای اوس وکړه که نه. مخکې مې چې 1000 لګولې ریزونه اوس به زه 1500 لګوم. د خدای به امتحان نه وخوړلی چې چې خدای به ورکوي. تو ته خدای عقل در کړه. الاقتصاد فی النفقة نصف المعیشه، میانروي اختیار کول په نفقې کې دا نیمه زندگی دو. بیا دا وی ته وویل چې بس چې کوم څه بیا تاسې غلاتې تحصیله شي دا ترې شر کوو، غوبل کوو یې ما ای وخت کې چې کوم څه غوبل کوو یې ما هغه شی په وږي کې محفوظ پرېږدوئ او جمع کوئ. بې سړی وی نه وایي په څه جي کې جمع کوئ. دې فایده دا چې د وږي کې هغه شی سالم کښېږدئ، دون برون نه پولګي څه نه پولګي. نو دغه نام چې دا خروپېږي نه څوک کوله هم دا پرېږده به خروپېږي نه. نو چې کله بیا مشکل حالات روشي د تو سره به ذخیره موجوده وي. تو سې خو څه کوئ چې چاته محتاجه شوي، نوره خلک په ته محتاجه وي، هغه به دې تر درومي او تو سې به بیا هغې سره ښېګړې کوئ، د هغه غلا په چک قیمت په خرڅوئ. بادشاه ته چې کله روغ د خوب یو ته بیان کړ، بادشاه حیران شو چې داسې عجیبه سړی ده. یقینا چې د خوب تعبیر هم دغه شی کیدی شي او د هغې سره سره دومره پوه سړی ده چې تدبیر یې هم ورته ښیلی چې بیا دغه طریقه اختیار کړئ. هغه ته چې فورا لوټ شو مړه دا جیل نه روباسه، دا د جیل سړی ده چې تاسې په جیل کې یې ښه ده. یوسف علیه السلام ته چې کله هغه کس روغی ده چې بادشاه د غوړي چې دا روباسئ جیل نه، یوسف علیه السلام چې زه نه ووځم، وایي زه نه څم. وایي پهله د دې هغې خبرې تحقیق وشي چې زه جیل تر غله ویلی یم. یوسف علیه په څه معامله کې اوس دا بادشاه خو مو مخکې بار بار یم چې دا بادشاه غریب نه خبره وم کړي، خو چې څه هغه وزیر و، د وزیر ښځې کړي وي چې پروپیګنډې کېدلې، د وزیر ښځه بدنامېدله، وزیر بدنامېده چې د وزیر ښځې د یو غلام نه د نفس مطالبه کړي. دا څه بیوقوفه او احمقه ده، ته دې ته کسه او ته د دې د مطالبې ته کسه. لہذا بیا چې کله وزیر ته پته وایه یوسف اعرض عن هذا واستغفري لذنبک، وړوکي ماشوم مې ته وایي چې د یوسف چې ده خط یو څه مخ ته سرټ نه چې شلېدلی چا چې نو که مخ ته نشلېدلی یوسف ګرام لکه سرټ نه شلېدلی خو ښځه دی ګرامه ده، خط یې سرټ نه شلېدلی و. نو وزیر پوه شو چې یاره مسله مې په ښځې کې ده. یوسف علیه السلام ته چاته حال مه یوازې غله شه، خو بیا خبره لیک شوه. نو وزیر بدنامېده، تدبیر یې دا وکړه چې دا جیل ته وچوه، د خلک د مخ نه یې پناه کړه چې څوک یې ویني نه، بس چاته به واقعه نه وېرېدېږي، خبره به خاموشه شي. بادشاه نه و خبره. بادشاه چې کله د خوب تعبیر باندې خبر شو چې دا داسې تعبیر یې ده او دا کس په جیل کې ده، ویې روباسئ. یوسف علیه السلام زه نه ووځم، پهله د واقعیت تحقیق ته وشي. د هغې زنانه چې هغې الوسونه په چوړې کټ کړي وو، ویلې یې کټ کړي وو، نو دا څه کیسه وه؟ د دې د پهله وضاحت وشي، زه به بیا وځم. نبي علیه السلام فرمایي چې زه د یوسف علیه السلام صبر ته حیران شم. وی خدا نه خواسته که چېرته مو مثلا دومره ټیم په جیل کې تېر کړی وه
بیا مو ته څوک ارغلي وه چې رسا د جیل نه وروځه زه به فورا وتلی وه ځکه چې جیل ډېره سخته زندګي ده سړی په قید کې پنجره کې او آزاده زندګي د هغې یو بیل خوند ده اگر چې سړی به وږی تږی به وي بیمور وي خو آزاد وي د هغې ازاده یو بیل خوند ده یو نعمت ده نو یوسف علیه السلام د دغې باوجود هم چې زه نه ووځه به هر حال بیا بادشاه چې هغه پیله ښځینه راغوښتې زلیخا یې راغوښتله نوره زنانه چې الوسونه یې کټ کړي بیا یوسف علیه السلام هم راغوښته نو پوښتنه یې وکړه چې دا څه معامله وه زلیخې په خپله خوله اقرار وکړه وی ټوله ګناه او قصور دا د ایمو وه یوسف په دې کې هېڅ قسم ته څه دخل نه و دا بلکل د دغې خبرې نه بري و د دې واقعې الله تذکره کوي وقال الملك انی ارى 7 بقرات سمان او اویل بادشاه ریان ابن ولید انی ارى چې بشک سره زه وینو په خوب کې 7 بقرات سمان او سربېغو یأکلهن 7 عجاف چې خوري د دوی لره او کمزور یغو و7 سنبلات خضر او شنو ژوینه و اخرى یابسات او نورا وچ وږي وینه چې دغه وچ وږي دا په دا اوې شنې باندې بدل شوي دي یا ایها الملأ افتونی ای دانشمندو کسانو ای پوه کسانو او د خوب معبرینو افتونی فی رؤیا تاسې تعبیر وکړئ موته د ایمو په خوب متعلق ان کنتم للرؤیا تعبرون که چېرته وایي تاسې د خوب لره تعبرون چې تاسې تعبیر یستلی شوئ قالو نو دوی ته ووایي ادغاث احلام چې دا وي ګډوډ خوبونه دي وما نحن بتعبیر الاحلام بعالمین نه موږ په تعبیر د ګډوډ خوبونو بعالمین پوه خلق وقال الذي اویل هغه کس نجا منهما چې نجات یې موندلی منهما په هغه دوی نوجوانو کې چې نجات یې موندلی هغه وویل وذکر بعد امت او ویریو دې شوه خبره بعد امت بعد مدت د ډېر مدت نه بعد ورته وایي چې انا انبئکم زه به تاسو ته خبر درکړم بتأویلي په تعبیر د دغې خوب سره فارسلون الى السجن جیل ته مې اوس ته وایي جیل کې یو کس شته ده نو لوړ جیل ته یوسف علیه السلام یې ولید آواز یې وکړه چې یوسف و ای یوسف ایها الصدیق ای رښتونکیه کسه چې خوب یې رښتیا شو افتنا فی 7 بقرات سمان مشتا فتور کا تعبیر رکا فی 7 بقرات سمان په اوې سربېغو کې یأکلوهن چې خوري دوی لره 7 عجاف او کمزور یغو و 7 سنبلات خضر او وشنه وږي و اخرى یابسات او نوره او وچ وږي لعلی ارجو الی الناس دې پره چې زه تعبیر زده کړم نو ارجو الی الناس واپس الی الناس خلکو طرف ته بادشاه ته او د هغې ملګریو ته لعلهم یعلمون دې پره چې دوی ته پته ولګي د خوب تعبیري او د تو فضیلت چې داسې لوی انسان موجود ده نو قال تزرعون یوسف علیه السلام ته وویل تزرعون 7 سنین دا ابا چې تاسې به کرونده به کوئ او وکوله مسلسل عادتن د عادت مطابق په لګاتار وکوله تاسې کرونده وکوئ وما حسدتم فذروه فی سنبله نو هغه تاسې چې کوم لو کوئ فذروه اترکوه دا پرېږدوئ فی سنبله په هغه اوږ یې د دې کې د دې پوره چې خروپیږي نه الا قلیلا مما تاکلون مگر لږ دی هغې نه چې تاسې خورئ نو هغه چې دی هغه غوبل وکړئ ثم یأتي من بعد ذلك 7 شداد بیا به روشي نو دا اوس وکړه کرونده دا د یوې سربېغو تعبیر ده اوس بیا ثم یأتي من بعد ذلك بیا به روشي بعد د دې نه د دغې یوې زرخیزې کلونو نه 7 شداد او سخت کلونه یأکل ما قدمتم لهن چې او بخوري دغه وکوله یعنی په دغه کولو کې به خلق خوړل وکړي ما هغه شی قدمتم چې کوم تاسې محفوظ کړي دي لهن د دوی د پوره دا کوم دونې مونې غنم وغیره محفوظ کړي دا به ټول وخوړی شي نو دغه د هغه اوې د هغه کمزوري غو تعبیر دغه ده الا قلیلا مما تحسنون مگر لږ د هغې نه مما چې کوم تاسې تحسنون تجعلون بزرا چې کوم یعنی د کروندې دپاره بس محفوظ کوئ نو هغه به چې دي هغه به ته پوتې شي نو به هر څه ختم شي دی ثم یأتي من بعد ذلك عام بیا به روشي بعد د دې نه د دغې اوې سخت کلونه بیا به روشي داسې کول فیه یغاث الناس چې په دې کې به فریاد رسی کولی شي د خلکو یعنی کوم دوی اوازونه کوي فریادونه کوي برونه نو بیا پورې ورېږي وفیه یعصرون هر څه به ډېر شي وفیه یعصرون او په دغې کښې کلونه کښې بیا یعصرون الخمره خلک بیا شروب نه چړ کوي
نو بیا به خلک جمعیه شروع کی. نو بس دغه نه پس ته رکوع هم پوره شوی، بادشاه ولا واقعه دا بیا بیان کو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.